relationship خپله انګلیسي جمله ده څه معنا link یعنی روابط ته ویل کېږي نو دلته relationship between table ده the link between two or more than two tables is called relationship لدوو یا لدوو نه زیات ټیبلان چې خپل منځ کې لینک شي دغه ته څه ویل کېږي ریلیشنشپ ویل کېږي مونږ تاسو په ایکسل کې هم ریلیشنشپ ویلی وو کوم آیات دی نو دلته هم ریلیشنشپ لرو دلته بیا تقریبا 3 قسمه ریلیشنشپ لرو یو چې دا 1 to 1 1 to many to څو قسمه ریلیشن لرو 3 قسمه 1 to 1 1 to many and many to many ریلیشنشپ ته وایي ریلیشنشپ چې کله موږ له دوه نه زیات ټیبلونو سره لینک کوو دوه یا له دوه نه زیات ټیبلونو خپل منځ کې سره لینک کوو دې ته ریلیشنشپ وایي او څو قسمه ریلیشن لرو 3 قسمه 1 to 1 1 to many and many to many اوس راځو اول اکسس ته چې ریلیشنشپ به موږ څه وخت استعمالوو څنګه به استعمالوو څه لپاره استعمالوو موږ تاسو ګوره په ایکسل کې مو ویل که چېرې زه مثلا یو ټیبل ولرم اوس ګوره دا یو ټیبل زه لرم چې په دې کې ما د سټوډنټ معلومات لیکلي دي the student name, father name, date of birth, address, email, phone number, joining date. دلته ګوره بعضې فیلز مثلا paid or not مثلا fees, registration fees, total. اوس ګوره دغه علي چې ده مثلا اوله میاشت ما سره وینډوز وویلې او څو فیس یې ورکړی و دویمه میاشت ما سره وینډوز وویل مثلا 200 فیس ورکړی دریمه میاشت ما سره ایکسل وویل 300 فیس ورکړی نو زه به هغه چیرې لیکم که چیرې دلته بیا ولیکم مثلا ولیکمه چې علي مثلا هلته مې لیکلی وه چې وینډوز یې ویلی ده او دلته مې لیکلی چې ورډ یې ویلی نو ګوره په یوه ټیبل کې څو وارې تکرار شو 2 وارې تکرار شو هلته مې فیس لیکلی چې د یو پروګرام دلته بیا مثلا د ابل احمد که چیرته د احمد ما سره 4 پروګرام ویلی وي په 4 میاشتو کې د هر یو فیس جدا جدا وي نو که زه چیرته دلته جدا جدا لیکم که نه نو په یوه ټیبل کې احمد څو وارې ولیکل شو 4-5 وارې ګوره هر ریکارډ داسې تکراري راځي نو د دې لپاره چې زموږ ریکارډ تکراري را نه شي موږ څه کوو ریلیشنشپ جوړوو ریلیشنشپ څه کار کوي دغه تکرار له منځه وړي یو ریکارډ به د یو ځای کې وي بل ریکارډ به بل ټیبل کې وي دواړه به ترمنځ لینک وي ریکارډ به نه تکراري کېږي تکراری ریکارډ څه کوي چې هم ډیټابیس کې سایز ډیر زیات نیسي کنه اوس مثلا علي د 4 وارې ولیکل نو یو وار به زیات ځای ونیسي که 4 وارې سایز یې زیات نیسي ډیټابیس ته سلو کېږي او بل ډیر غیر منظم راځي نو دې لپاره چې زموږ ټیبل ډیر منظم وي ډیټابیس منظم وي او ریپیټیشن پکې را نه شي ډیټا مو نارمل وي موږ له څه استفاده کوو ریلیشنشپ ریلیشنشپ چې جوړو اوس مثلا زه یو نوی ډیټابیس به واخلم هغه کې به جوړ کړم دې ته به نوم ورکړم relationship زه مثلا د سټوډنټ ډیټابیس جوړوم نو یو ټیبل دا په ډیزاین کې به واخلم د سټوډنټ معلومات لیکم لکه مخکې چې ما کوم ټیبل جوړ کړی و دلته به ته ټیبلونه په څو قسمه تقسیموي یو ټیبل کې به هغه ریکارډ اچوي کوم چې یو وار لیکل کېږي ټول هغه معلومات چې یو وار لیکل کېږي یو ټیبل کې کوي او هغه معلومات چې تکراری لیکل کېږي هغه مثلا هغه معلومات چې یو وار لیکل کېږي زه دې ټیبل کې اچوم نو دې ټیبل کې یو داسې فیلډ ورکوي چې د دې په ذریعه بیا تا بل ریکارډ وپېژنې مثلا زه رجسټریشن نمبر ورکوم رجسټریشن نمبر ډیټا ټایپ مې چې شی واخیستو نمبر مې واخیستو مثلا سټوډنټ نیم د شاګرد نوم څو وارې لیکم یو وارې لیکم بل مثلا د سټوډنټ فادر نیم ډیټ اف برث بل مثلا پکچر څو وارې راځي یو وارې راځي که نه پکچر بل ورکړه پکچر راچول بیا وخت اخلي پکچر به ایسته کړو ایډرس فون نمبر دا شان مې فعلا واچوم اوس به دغه ټیبل ته دا کوم کې چې تا ریکارډز هغه فیلډز اچولي چې یو وار لیکل کېږي هغه ته په پرایمري کی ورکوي ګورل د موږ یو شی لرو د پرایمري کی په نوم پرایمري کی به کوم فیلډ ته ورکوي رجسټریشن نمبر چې دغه په ذریعه موږ بل فیلډ پیژنو بل ټیبل کې پیژنو نو دا به کلیک صرف دا شی به کلیک ګورل د به د یو کلی نشان راشي دغه ته څه ویل کېږي پرایمري کی ویل کېږي اوس کله زه ټیبل ډیټا شیټ یو د زم ګوره دی وای سیو کا د دې وزن مرکم مثلا مین ټیبل هغه ټیبل چې یو فیلډ وکړي ګوره مخکې چې به موږ ټیبل سیو کوو موږ ته به یو میسج راته چې پرایمري کی غواړي که نه غواړي
اوس چې موږ خپل پرایمري کی ورکړې نو دای پوښتنه نه کوي. اوس ګوره دلته زه مثلا شاګردان لیکم 1 دویم چې څوک ده علي ولی احمد فادر نیم یې هم د هر یو به مثلا ولیکو. پرایمري کی مونږ کوم فیلډ ته ورکړې ده رجسټریشن نمبر ته مونږ پرایمري کی ورکړې. کله چې مونږ کوم فیلډ ته پرایمري کی ورکو هغه کې بیا مونږ ډوپلیکیټ ډیټا نشو لیکلای. مثلا رجسټریشن نمبر 1 څوک ده علي ده زه بیا نشم لیکلای چې 1 ولیکم. اوس مثلا دلته مې نوم ورته بدل کړی خان خو رجسټریشن نمبر 1 تیار هلته شته دویم ور چې لیکم ګوره دی به ایرر ورکوي. دلته به ګوره لیکلي وي چې پرایمري کی ډوپلیکیټ نه پرېږدي. پوه شوې کوم فیلډ ته چې مونږ ډوپلیکیټ هغه پرایمري کی ورکړی وي هغه بیا ډوپلیکیټ نشي کېدای. ډوپلیکیټ نشي راتلی او بل خالي یې نشي پرې کولی که زه خالي پرېږدم هم نه کېږي. نو پرایمري کی په دې خاطر ورکړی چې په دې فیلډ کې بیا دوه یو قسم رانشي تر څو د دوه شاګردانو آی ډي نمبر یو شی نشي او خالي هم پرې نه کولی شي. نو په دې خاطر مونږ دلته پرایمري کی ورکړی او بل علت یې دا ده چې د دې په ذریعه مونږ په بل ټیبل کې نفر پېژنو. اوس ګوره دې ټیبل کې ټول هغه معلومات شو چې یو وار لیکل کېږي. اوس که علي هر څو پروګرام ووایي نو مې ګوره همدغه نوم ده د پلار نوم به هم هغه شی وي. پار پروګرام کې خو پلار نوم نه بدلېږي که نه ډیټ آف برث خو یې نه بدلېږي ایډرس خو یې نه بدلېږي فون نمبر یې نه بدلېږي. نو کوم معلومات چې یو وار لیکل کېږي ګوره ټول هم یو ټیبل کې کړو او ورسره هم څه شی ورکړو رجسټریشن نمبر او پرایمري کی ورکړه. اوس کوم معلومات چې تکراري لیکل کېږي مثلا فیس پروګرامونه د پروګرامونو نومونه هغه بیا بل ټیبل کې اچوي او هغه ټیبل کې به هم همدغه فیلډ اخلي د څه په نوم رجسټریشن نمبر په نوم. اوس ګوره زه بل ټیبل جوړوم اول فیلډ چې شي اخلم ضرور نه چې اول وي خو فیلډ به اخلي ډیټا ټایپ یې هلته نمبر او دلته به هم نمبر اخلي خو هلته هم پرایمري کی ورکړی وه دلته فعلا پرایمري کی نه ورکوو. اوس مثلا پروګرام یې لیکمه د پروګرام فیس یې لیکمه پروګرام ډیټ یې لیکم چې په کوم پروګرام یې شروع کړی. نور بعضې معلومات چې تکراري وي مثلا فیس یې ورکړی یې نه ورکړی فیل اور ناٹ yes or no صحیح شو دا مې دې کې واخیستل. ګوره هلته مونږ رجسټریشن نمبر درلود ډیټا ټایپ یې نمبر او دلته هم صرف فرق یې چې شی شو چې هلته پرایمري کی ورکړی دلته به پرایمري کی نه ورکوی. اوس ګوره دا زه سیف کوم ډیټا شیټ ویو مثلا دې ته ما نوم ورکو سب ټیبل. اوس ګوره دی ما نه پوښتنه کوي چې دیر از نو پرایمري کی ډیفاین پرایمري کی دې نه ورکړی ورکوي که نه ورکوي نو مونږ فعلا نو کوو نه ورکوو پرایمري کی. اوس دوه ټیبل هم شوه یو ګوره دغه مین په نوم شو مین او بل سب. په مین کې ټول هغه ریکارډز کوم چې یو ور لیکل کېږي او رجسټریشن نمبر لري پرایمري کی ورکړی. سب کې رجسټریشن نمبر خو پرایمري کی نه لري او ټول هغه فیلډز دي کوم چې تکراري لیکل کېږي. اوس به څه رقم کې مثلا د علي لپاره د علي نمبر څو ده رجسټریشن 1 که زه چېرته د علي پروګرامونه لیکم نو زه به دلته ورته لیکم چې رجسټریشن نمبر 1 څوک ده علي ده. کوم پروګرام یې ویلی مثلا زه وایم چې وینډوز یې ویلی څومره فیس یې ورکړی مثلا دومره فیس ورکړی ده په کوم تاریخ باندې شروع کړی یا په کوم تاریخ ختم کړی مثلا په دې تاریخ فیس یې ورکړی که مثلا دویم کس څوک ده ولی نو ته به دلته لیکې چې دویم ولی خو دوی به څنګه لینک کوي اوس خو فعلا لینک نه دي که نه څوک به څه پوهېږي چې دا اول څوک ده دویم څوک ده دریم څوک ده. نو بیا موږ څه کوو ریلیشن جوړوو ګوره دا به کلوز کړو او دلته به راشي په ډیټابیس ټولز کې ریلیشنشپ به کلیک کړي ډیټابیس ټولز ریلیشنشپ ګوره دلته به دغه شو ټیبل خپله راشي که چېرې رانغی دلته به شو ټیبل کلیک یې رابشي که چېرته دا نه وي شو ټیبل کلیک یې رابشي. دواړه ټیبلونه لرو په دې دواړو ټیبلو ډبل کلیک وکړه ګوره دلته به راشي ډبل کلیک وکړه دا به راشي. وګوره مین ټیبل کوم کوم فیلډز پکې وو رجسټریشن نمبر سټوډنټ نیم فادر نیم دا شیان وو او سب ټیبل کې بیا دا شي دې کې موږ رجسټریشن نمبر ته پرایمري کی ورکړی ګوره دلته د کلي نشان وینئ شته دلته نشته. نو څه به وکړئ دغه شی به راواخلئ په دې به یې خوشي کړئ. دلته چې دا کله راخوشي کړو ګوره دلته ایډیټ ریلیشنشپ راځي دغه انفورس ریفرنشل انټیګریټي دا به پکې کلیک کوئ دا څه کار کوي دا وروسته وایو کریټ به کوي ګوره دوی ترمنځ به یو لینک جوړ شي لاین دغه چې در ریلیشنشپ وایي. اوس ګوره دا کلوز کوئ سیو کړئ. اوس چې زه کله مین ټیبل خلاص کړم ګوره دلته د هر ریکارډ سره به اوس د جمع علامې پیدا شوي وینئ دلته دلته دلته. اوس چې زه دا کلیک کوم ګوره د علي لپاره یو پروګرام وینډوز لیکل شوی چې موږ مخکې ولیکو که نه. اوس که بل پروګرام هم ویلی مثلا دلته یې زه لیکم چې کوم پروګرام یې ویلی ایکسل یې ویلی د دې مثلا 900 فیس ورکړی په دغه تاریخ باندې ورکړی دی یا نه ده ورکړی. بل پروګرام یې مثلا ایکسس ویلی د دې مثلا 0 فیس ورکړی. اوس که دویم ولي لپاره لیکم دلته به یې کلیک کوم د ولي شماره څو ده 2 ده که نه. نو وایم چې د کوم پروګرام ویلی مثلا ایکسس او کورل ډرایو ویلی. دریم احمد ده که دغه لیکم دلته به یې لیکم مثلا زه چې HTML یې ویلی ده او انټرنیټ
اوس کله ته دا بل سب ټیبل خلاص کوم ګوره ټول ریکارډ دلته راغلی وي وینې 111 درې 11 دا د چاو د علي و دلته رجسټریشن نمبر 1 د چا ده د علي یعنی دا درې پروګرامونه چا ویلي دي علي ویلي دي دویم بیا 2 ولی ده کنه ولی کوم پروګرامونه ویلي ته به 2 ور سره راغلی وینې او 3 څوک احمد هغه کوم پروګرامونه ویلي HTML او انټرنیټ اوس که زه څلورم کس دلته ور اضافه کما دغه لپاره هم د جمع علم پیدا شي مثلا زه لیکم جاوید کوم پروګرامونه ویلي دلته ویل کوم د رجسټریشن نمبر څو شو څلور اوس که زه دلته د لپاره ولیکم زه هم چې جاوید چې ده فوټوشاپ ویلی او بلې مثلا کوم پروګرام مې بل ویلی پریمیر اوس مې دا ولیکل اوس ګوره زه دا کلوز کړم دلته به څلورم راغلی وي سټوډنټ ټیبل سب ټیبل خلاص کړه یعنې څلور راغلی که نه کوم پروګرام مې ویلی فوټوشاپ دغه شي ته ریلیشنشپ وایي چې هغه مین فیلډز کوم چې یو ور لیکل کېږي یوه ټیبل کې کوي او کوم چې تکراري لیکل کېږي هغه بل ټیبل کې کوي نو په دې صورت کې چې د زموږ ډیټا به منظمه راځي او ډوپلیکیټ به نه پکې راځي چې ډیټا دوه وارې تکرار شي اوس ګوره علي څو پروګرامه ویلي دي تقریبا 3 پروګرامه یې ویلي دي مګر نوم یې څو وارې راغلی ده یو وارې راغلی ده پلار نوم یې هماغه یو وار بیا تکرار شوي نه دي که چېرې هغه شیان مونږ دلته اچولي وای مثلا د پروګرام نوم فیس نیم دا هم دلته تر څنګ ورسره اچولي وای نو که علي 3 پروګرامه ویلي وای نو زه مجبور یم چې علي مې څو وارې لیکلی وای 3 وارې ګوره هغسې ډیټا ډوپلیکیټ راتله چې ټیبل هم غیر منظم راتو سایز هم زیاتېدو او ډیټا هم منظمه نه راتله نو په دې خاطر موږ ریلیشنشپ استعمالوو تر څو هغه ډیټا هغه معلومات چې تکراري لیکل کېږي په یوه فیلډ کې کو او چې یو وارې لیکل کېږي هغه بل فیلډ کې کو چې یو وارې لیکل کېږي هغه کې یو داسې فیلډ اخلو چې د هغه په ذریعه بل ټیبل وپېژنو لکه دلته رجسټریشن نمبر واخیستو د دې په ذریعه اوس دغه پروګرامونه پېژنو نو په دې فیلډ کې په دې ټیبل کې داسې یو فیلډ اخلي چې د هغه په ذریعه نور وپېژنې او دې ته پرایمري کی ورکوي او بل ته پرایمري کی نه ورکوي ریلیشنشپ پوه شوې تر دې ځای پورې مشکل نشته